السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې د ویزټ ویزو په اړه معلومات درکوم. کم چې اوس مهال هغه وطنوال کم چې متحده عربي اماراتو ویزټ ویزا اخیستې دي او دوی په تشویش کې دي چې څنګه وکولی شي چې متحده عربي اماراتو ته داخل شي. ورسره هغه کسان کم چې خپل فامیل ته ویزټ ویزا ایستلي دي خو دوی هم په تشویش کې دي چې څنګه به د دوی فامیل په ویزټ ویزا باندې متحده عربي اماراتو ته راشي خاصه نه چې ایرپورټ څخه واپس کړی شي. نو نننۍ ویډیو کې هم دې باره کې معلومات درکوم. هر هغه کسان کم چې اوس مهال متحده عربي اماراتو ویزټ ویزا اخیستې دي یا کوم دوستانو خپل فیملی لپاره اخیستې دي نو دوی به څنګه وکولی شي چې متحده عربي اماراتو ته راشي. دغه واړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دغه ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې هم احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله ده چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. دوستانو تیره ویډیو کومه چې ما جوړه کړې وه په هغه کې ما ویلي وو چې کم کسان اوس مهال غواړي چې متحده عربي اماراتو ته په ویزټ ویزا باندې راشي نو دوی کې صرف هغو کسانو ته اوس مهال اجازه ورکوی کیږي کم چې واقعیت د سیل لپاره اماراتو ته راځي نه هغو کسانو ته کم چې په ویزټ ویزا باندې اماراتو ته راځي او دوی کار کول غواړي. نو اوس هم صرف هغو کسانو ته اجازه ورکوی کیږي کم چې متحده عربي اماراتو ته په واقعیت کې سیل لپاره ځي نه هغو کسانو ته کم چې متحده عربي اماراتو ته په ویزټ ویزا باندې ځي او د هلته کار کول غواړي. نو هغو کسانو ته اوس مهال په دوبۍ ایرپورټ باندې اجازه نه ورکوي کیږي. دوی د دوبۍ ایرپورټ څخه راګرځول کیږي. حال دا چې په افغانستان کې ایجنسیانې هم د کسانو ته اوس مهال ټیکټ نه ورکوي. نو دا کسان به اخر څه کوي؟ د دې لپاره په الحال یوه لار شته هغه د شرجې ایرپورټ دی. دوستانو تر اوسه پورې د شرجې ایرپورټ نه هیڅ یو کس نه دی راواپس شوی کم چې په ویزټ ویزا باندې تللی دی. نه د سره روپۍ چیک شوي دي نه د سره د هوټل بوکینګ یا چې اماراتو ته کم کس ته ورځي هغه ایډرس او نه دوه طرفه ټیکټ غوښتنه ترې شوې ده. تر اوسه پورې کم کسان چې په شرجې ایرپورټ باندې لاړ دي نو دوی ته هیڅ مشکل نشته. ما په افغانستان کې د ایر عربیا کسانو سره هم خبرې وشوې. دوی هم دا خبره تایید کړه چې اوس مهال کم کسان د کابل څخه شرجې ته په ویزټ ویزا باندې ځي مقصد دوی ویزټ ویزا لري نو دوی ته تر اوسه پورې هیڅ مشکل نشته. خو کم کسان چې غواړي دوبۍ ایرپورټ باندې لاړ شي نو دوی ته مشوره دا ده که چیرې تاسو اماراتو ته کار کولو لپاره ځئ نو په الحال دوبۍ ایرپورټ باندې مه ځئ ولې چې ډېر امکانات شته چې تاسو به دوبۍ ایرپورټ څخه راواپس کړی شئ. خو کم کسان چې واقعیت کې سیل لپاره ځي دوی ته هیڅ مشکل نشته. دوی د صرف ځان سره 2000 نه زیات درهم ځان سره ولري دغه ترڅنګ د دوه طرفه ټیکټ ځان سره ولري او کم چاته چې اماراتو کې ورځي د هغه ایډرس یا کم چاته نه ورتلو نو د هوټل بوکینګ لازمي دی چې د سره او دغه سربیره باید خپل لباس کې هم فرق راولي. کم سے کم کسان چې متحده عربي اماراتو ته په سیل باندې سي اوس مهال کې نو د لباس باید سره ماډرن وي. دغه سربیره که کم چا سره فیملی وي یا خزینه څوک ځي نو دوی ته هیڅ مشکل نشته ولې تر اوسه پورې هیڅ کومه خزینه د دوبۍ ایرپورټ څخه نه ده راواپس شوي. نو کم هیوادوال چې دوی خپلې فیملی ته ویزټ ویزا ایستلي دي دوی بالکل پرې راتلی شي دوی ته تر اوسه پورې هیڅ مشکل نشته. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که په دې کې کوم بدلونونه راتلل نو د دې لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. تل په امان.